السلام علیکم. یو ملګری کمنټ کړو چې را ماته د معدې د خېټې ګیس مسله ده او ماته څه نسخه یا ماته دوايي وښایه. ګورئ نسخه دوايي ښودل ډېر اسان دي، دې کې څه مسله نشته دی، خو اول د ګیس وجوهات ختمول پکار دي، سبب ختمول پکار دي. اول دا پیژندګلو پکار ده چې په معده کې یا په خېټه کې د ګیس زموږ جوړیږي ولې. نو اول څو وجوهات درته ښیم، هغه وجې تاسو ختمه کوئ نو بغیر دوايي بغیر نسخو استعمال به انشاءالله ستاسو د معدې یا د خېټې ګیس مسله نه راځي. صحیح ده؟ او که نه هغې نه باوجود ستاسو مسلې وي نو بیا د دوايانو ستاسو د ښیم د نسخې درته ښیم دا تاسو استعمال کوئ نو انشاءالله د معدې ګیس بدهضمي یا چې څومره مسلې وي هغه به تاسو ته بیا نه راپېښېږي. ګوره لومبۍ وجه چې کوم د بدهضمۍ ده یا معدې کې ګیس جوړېدو ده نو هغه کانسټیپیشن دی. کانسټیپیشن قبض ته وایي، حاجت چې کله نه کېږي د انسان. اکثر مونږ خلک وایي که نه یو شواروز یا شب روز انسان یو پیر واشروم ته ځي ډک حاجت دپاره، نو چې کله روزانه لاړ نه شي په دویمه درېیمه حاجت محسوس شي یا روزانه ځي خو ډېر تکلیف سره کېږي، مطلب فراغت چې دی هغه صحیح طریقې سره نه کېږي نو د هغه خلکو به هم ګیس جوړېږي معده کې. هغې دپاره بهترین طریقه دا ده چې تاسو د اسپیغولو ست استعمال کوئ. د اسپیغولو ست استعمال، د بغیر چڼه وړو استعمال او د فایبر استعمال. مثال په کم غذا کې فایبر وي لکه د امرود شو، انځر شو، د هغې خوراک هغې سره قبض ختم شي نو دا ګیس مسله ورسره ختمه شي. دویم هغه خلکو ته د ګیس مسله ډېر زیاته راځي چې د هغې خوراک دوران کې خبرې کوي یا خوله کولاوي. کم خلک چې د ډوډۍ خوړلو دوران کې ډېر زیاتې خبرې کوي نو هغې هم ګیس ډېر جوړېږي. یا کم خلک اور خوراک کوي یعنې ډېر زیات خوراک کوي، هغې ته پته چې موږ ماړه شو خو بیا لګیا وي او سیوا نړۍ خوري د هغې هم ګیس مسله جوړېږي. یا د هغه خلکو ګیس مسله ډېر زیات جوړېږي چې هغې ډوډۍ وخوري او ډوډۍ د ختمېدو نه پس یکدم هغې اوبه وڅکي یو پسې چای وڅکي نو د هغې هم د ګیس مسله راځي. دغسې کم خلک ډېر زیات ناست وي، حرکت نه کوي، ورزش وغیره نه کېږي، د هغې هم معده کې خېټه کې ګیس جوړېږي. یا د کومو خلکو ذهني تناو وي، ټینشن ډپرشن کم خلک ډېر کوي نو د هغې هم معدې ګیس جوړېږي. دغسې کم خلک ډېر زیات مورغن غذا خوري، فاسټ فوډ استعمالوي یا بازار کې خوراکونه کوي، سموسې، پکوړې یا داسې خوراکونه کوي چې هغې کې مسالې مرچکې ډېر وي نو د هغې خلکو هم د معدې مسلې ګیس راتلی شي. یا داسې اوبه استعمالوي چې هغه آلوده وي، یعنې صفا سوتره خالص اوبه نه وي، د کوهي د ټینکۍ اوبه استعمالوي یا زړې اوبه استعمالوي نو هغې ته هم د معدې ګیس مسلې راتلی شي. نو اول دا چې کوم وجوهات ما ذکر کړو تاسو کوشش کوئ چې دا تاسو په ژوند کې نه وي. نو چې کله تاسو نه وي یا 2 3 4 نوړۍ کمې خورئ خوراک کې، اخره کې چای اوبه مسکئ، لږ ګرځئ، ورزش کوئ او بل فاسټ فوډ چې کوم شو سموسې پکوړې شي بازاري خوراکونه مه کوئ، خالص خوراک کوئ او قبض مسله ځان ته مه راپېښوئ چې قبض تاسو نه وي نو انشاءالله ستاسو ګیس مسله به نه وي. هغه خلک هغه ملګري چې د هغې د معدې ګیس مسله جوړېږي، ډېر زیات ګیس یې جوړېږي، ګیس اخراج نه کېږي نو هغې لپاره لومبی خو هومیوپیتھک دوايانې دا استعمال کړئ تاسو. لومبي نمبر باندې نکسوامیکا ده، نکسوامیکا 30 دا هومیوپیتھک سټور کې ملاویږي. دا به راواخلئ، دا 15 کترې سهار غرمه ماښام په نهره یا په مړه ډوډۍ نه ګنټه مخکې یا ګنټه وروستو اوبو کې دا 15 کترې اچوئ، داس کوئ، 10 ورځو پورې مسلسل استعمال کوئ نو انشاءالله د ګیس بدهضمي مسله به ختمه شي. دې سره بیا کاربوهایډریټ یو دوايي ده هغه په 30 طاقت کې، په 30 طاقت کې، په 30 طاقت کې راواخلئ. نکسوامیکا سره یو ځای هم استعمالولی شي او بیل هم استعمالولی شي. سهار ماښام 10 کترې دغه استعمال کوئ، دا هم د ګیس لپاره بهترینه ده. پلسټي دا یو دوايي ده، دا 30 کې تاسو استعمالولی شئ، دا د ګیس لپاره بهترین دوايي ده. ارسینک البم د هومیوپیتھک یو دوايي ده، دا هم د ګیس بدهضمۍ معدې لپاره ښه دوايي ده، ښه رزلټ ورکوي. دا خو هومیوپیتھک دوايانې شوي، نکسوامیکا، کاربوهایډریټ، پلسټیلا، ارسینک البم. نو دا د ګیس بدهضمۍ لپاره بهترین دوايانې دي، سر قبض هم ختمیږي، د معدې مسلې هم سره ختمیږي او د ګیس اخراج هم سره کېږي. اوس راځو هربل ته. نو هربل نسخه ریمیډي داسې ده چې بهترین نسخه چې کوم ده هغه ده تاسو به واخلئ 50 ګرامه سونف، بادیان چې ورته وایي، کاږه چې ورته موږ وایو، هغه به واخلئ 50 ګرامه، دا عام ملاویږي پنساري سټور کې. دې سره به تاسو سپینه زیره واخلئ 20 ګرامه، ورسره به سونټ واخلئ یعنې وچ ادرک چې کوم وي هغه هم 50 ګرامه واخلئ. ورسره به تاسو پودینه، خشک پودینه، وچه پودینه به واخلئ. دا به ټول تاسو صفا کوئ او مکس به کوئ او بیا به دې نه پاوډر جوړ کوئ، په بلنډر به یې ووهئ، پاوډر به یې جوړ کړئ، بیا به یې چڼ کوئ، شیشې یو جار کې به یې کښېږدئ او دې نه یو چمچ سهار یو ماښام تاسو اوبو سره خورئ. دا د معدې چې څومره مسلې هغې کې ښه کار کوي د ګیس بدهضمۍ لپاره، او چې څومره چاته مسلې وي د ګیس نو دا ډېر زیات بیسټ رزلټ ورکوي. دا خامخا استعمال کوئ. بل تاسو داسې کوئ چې قهوه تاسو استعمالوئ، یو غټ کپ قهوه، هغه قهوې کې به تاسو ادرک یو ټوکړه واچوئ، شین ادرک، 2-3 پاڼې پودینه، نیمه چمچ یا یو چټکی یو چونډۍ سونف چې کوم وي کاږه هغه به واچوئ.
دا قهوه تاسو اوس کوي او چې کله تاسو دا راکوزه کوي کپ کې واچوي بیا پکې یو نیمبو نچوړ کوي یو کپ یا 2 کپ چې روزانه استعمالوي نو د معدې ګیس بدهضمي چې څومره د معدې مسلې او د سره ان شاء الله ختميږي بل دې لپاره صفوف راځي صفوف تبخیر تاسو به هر بس سٹور کې ملاوي شي صفوف تبخیر تاسو سار مخام استعمالوي او دې کې دا فائدہ را چې دا د های بیپ مریضان هم استعمالول شي او جوارش انارین راځي هغه تاسو نیمه چمچ سحر کې استعمالوي نو دا څومره نسخې تاسو ما یاد کړئ هومیوپیتھی دوايانې یا دا صفوف دي نو دې کې تاسو ټول په یو ځای مې استعمالوي یو پکې استعمال کوي امید تاسو هغه یو سره مسله ختم شي یو سره مسله ختم نشي نو بیا تاسو بل استعمالول شي امید تاسو به دا ویډیو خوښ شي وي داسې مستند معلومات باندې تاسو ویډیوز کتل وړئ نو زموږ چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ دا ویډیو خپل مرګرو سره هم شیر کړئ چې هغه ته هم فائدہ ورسي ډیره مننه الله حافظ